په هرات کې د زعفرانو کروندګر د دغه بوټي د محصولاتو د بیې راټیټېدو څخه اندېښمن دي. دوی وایي چې دولت هېواد ته د بې کیفیته زعفرانو د قاچاق مخه نه نیسي او له امله د زعفرانو بیه په بېسارې توګه راکښته سوې ده. بلې خوا بیا د کرنې وزارت چارواکي له سوداګرو څخه غواړي هېواد ته د بهرني زعفران نه واردوي. دوی اندېښمن دي چې که چیرې د بې کیفیته زعفرانو واردات په همدغه توګه مخ ته روان وي نو دغه صنعت په هېواد کې به له منځه ولاړ شي. زعفران چې د خاشخاشو د کښت ښه بدیل او د ډېرو ناروغیو دوا بلل کېږي په هېواد او په خاصه توګه په هرات ولایت کې کښت ډېر پرمختګ کړی چې ان په نړۍ کې د با کیفیته زعفران لومړی مقام خپل کړی. همداراز په هېواد کې د زعفران کښت او پروسس ډېرو ښځو او ماشومانو لپاره د کار زمینه برابر کړې ده. د زعفرانو کارګرانو وایي چې د دغه صنعت څخه په ورځ کې د 200 افغانۍ څخه نیولې تر 300 افغانۍ پورې پیسې ترلاسه کوي. زعفران چیدن کار خوبیه. روز 200 ساعت به گیر آدم میایه. روزی 60 روپیه پاک میکنه 70 روپیه هم میچین. کیلو 50 روپیه میچینیم، کیلو 80 روپیه میبریم به خانه پاک میکنیم، خانه خودم حکومت. په دې وروستیو کې د ګاونډیو هېوادونو څخه د بې کیفیته زعفرانو قاچاق دغه صنعت ډېر زیانمن کړی دی. د زعفرانو کروندګر وایي د زعفرانو د بیې په راټیټېدو سره ډېر زیانمن شوي دي. نخراب پایین آمد. پیاز زعفران ما به 1200 تا 1500 خریدیم اما حال رسیده به 200 و 300 افغانی. او خو خیر حال گل زعفران پایین آمده، جلوی قاچاق نمیگیرم. زعفران ما حدود 2.5 لک روپیه پول کارگر دادیم اما امسال 8 کیلو گل برداشت کردیم. بلې خوا بیا د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دراني اندېښنه څرګندوي که چیرې هېواد ته د بې کیفیته زعفرانو واردات په همدې توګه مخ ته ولاړ شي نو دغه صنعت به په هېواد کې له منځه ولاړ شي. دراني له سوداګرو څخه غواړي چې هېواد ته له بهر څخه زعفران نه واردوي. قیمت که پایین آمده از عدم همکاری سکتور خصوصی است. به صراحت میگم نبرن چیز یگانه و طبیعی صورت اگر میارن هم در اینجا قیمت ها پایین میه و هم کیفیت ما را در بازار بین‌المللی ضربه میزنن و مثل که من پیشتر در صحبت‌های خود گفتم یک روزی خواهد رسید که خدا ناخواسته ما امی صنعت از دست خواهد دادیم. زعفران له هغه قیمتي بوټو څخه دی چې څو کاله وړاندې د 1 کیلو بیه ان تر 1,50,000 افغانۍ رسیده، خو اوس مهال یې بیه تر 40,000 افغانۍ راټیټه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن د نومبر په 24مه د دفاعي ځواکونو د ښځینه منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل د افغانستان دښمنان دې د فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس به نن ماتې ته مجبور کړي. هغه په ملي اردو او پولیسو کې له ټولو ښځو مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې چوپړونه کوي. اشرف غني زیاته کړه سوله په یوه خوا سیمې یا یوه قوم پورې تړاو نه لري بلکې سوله د افغانستان مسئله ده. دی زیاتوي سوله اسلامي ده نو سوله به ډیر ژر ټینګه سي ځکه چې د افغانانو غوښتنه ده. اشرف غني د سولې او امنیت په نوم کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې پر پایدار او تلپاتې سولې باندې تمرکز وسي. د بغلان په جګړو کې 100 کورونه وران او 80 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بغلان کې له ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټې غړي د یوه خبري کنفرانس پر مهال وایي چې دې ولایت کې د اکتوبر میاشتې له 20 نیټې را په دې خوا د نښتو پر مهال 80 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او تر 100 زیات د عامو خلکو کورونه وران سوي دي. نیوکه د جګړې پر ښکیلو اړخونه دا ده چې د ملکي خلکو سره و مال خوندیتوب ته د جګړو پر مهال پام نه کوي او نه هم جنګي اصول مراعاتوي څو عامو خلکو ته مالي او ځاني زیان ور وانه وړي. نور حال د بغلان څخه د نورګل اندربار په راپور.